افغان فعاله حسین ظریف اندړ د جرمني هیواد د فرانکفورت ښاروالۍ ته نوماند و چې نوموړی د 58,000 رای په ترلاسه کولو بریالي شوې ده او د لسم ځای نیولې دی او نن هم له ما سره په خبرونه کې میلمنه ده. ستړي مشه په خیر راغلی. ډیره مننه تاسو د بلنې نه او زه خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو د میډیا د لارې نه خپل افغانانو ته ډیره مننه. سلامت اوسئ. کله چې تاسو احوال ترلاسه کړ چې بریالي شوي یاستئ احساس مو څه و؟ احساس مو له موږ سره شریک کړئ. ځکه رښتیا تاسو ته وایم زه په هغه وخت کې د خپل دفتر نه مې غوښتل چې کور ته لاړه سم تقریبا د روزه ماته یو وخت و او ما یو وری په خپل موبایل کې د هغه اپ چې پکې نتیجات راځي هغه مې آخري وار سره چک مې کو چې مې کتل دغه 14 جای مې نیولی و نو هغه په حساب آخري نتیجه نه وه اما په پوس ومه چې په حساب بریا سوې یم نو خوشحاله سوم. تنه یو خبره و پیش لغه مونږ دلته د افغانستان کې دغه موضوع چې شوې ده هغه باندې مو خبرې کړې وې نو دغه له خاطره لیک سره چا خبره یو سترګه مې زړله او بل سترګه مې په حساب خندله چې یعنی په دغه کې بریا واقعا حسین جانې تاسو بریا افغانانو لپاره خوښي وه ځکه چې ټول غمجن وو او موږ ولیدل چې ما خپل رسنۍ تعقیبولې ټول خوشاله ول ټول همدا لیکل چې په دې غمجن حالت کې یا په دې ویرجن حالت کې د خوښۍ یو څرک دا هم دی چې حسین اندړ په فرانکفورت کې ښاروالۍ نمائندګي لپاره بریالي شوې ده. نو ما غوښتل چې دا وایم چې ستاسو بریا د افغانانو لپاره څه معنا لري؟ زه چې ورته ګورم او په د میډیا کې تعقیبوم زه فکر کوم چې افغانان د ما بریا ته ډیر خوشاله دي او ما ته دومره ډیر میسجونه راځي ټلیفونونه راځي او بیخي یعنی ما ته داسې زه خپله دومره شاید ورته خوشاله نه یم لکه د ما خپل د مونږ افغانان چې ورته خوشاله دي او ما ته په خپل میسجو کې ډېرې ښې ښایسته میسجونه راته رالیږي نو زه فکر کوم چې د ما بریا د دې بریا ده. ډېره مننه. دا راته ووایئ چې تاسو جرمني ته کله کډواله شوي یاستئ؟ زه جرمني ته تقریبا په 1990 کې کډواله سوې یم. په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورني جنګونه وو نو په هغه وخت کې مونږ جرمني ته راغلي یو. او څنګه مو تصمیم ونیوه چې راشئ سیاست ته مخه کړئ؟ ما په خپل کار کې همیشه ډیر افغانانو سره مې په حساب سره کار ده او ډیر خپل ستونزو سره ماته راغلي دي چې ما همیشه کوشش کړی ده چې په خپل شخصي لاره باندې دې سره مرسته وکړم. نو داسې یو وخت راغی چې زه پې پوه سوم چې باید بله لاره ورته پیدا کړو چون په شخصي لارو باندې هر افغان شاید یو بل سره کومک وکړي خو ما چې مخصوصا دلته د فرانکفورت دولت ته یا دغه پارلمان ته مې چې ولید یا د خارجیانو شورا ته مې ولید په هغې کې افغانان نه وو او دغه نور خلک چې دلته دي لکه ترکان یا ایرانیان یا سوریایان هغوی خپل یو څوک په دغه نماینده په د پارلمانو کې لري نو دغه ته مې ورفکر سو بیا ما ویل چې دغه کار چې دی کولی سي مثال ایرانیان یې کولی سي یا ترکان یې کولی سي موږ یې ولې نشو کولی نو دغه یوه وجه وه چې ما ویل چې زه غواړم چې خپلو افغانانو ته لکه یوه نماینده باندې په دغه پارلمان کې یم نو چا وهڅولی تشویق چا کړلی دې کار ته؟ زه چا نه یم داسې تشویق کړی ما دا تصمیم خپله نیولی ده. لکه څنګه چې موږ ګورو طبعا مشوره مې خپل خاوند سره یا خپل پلار فامیل سره مې کړی
خو داسې چې ما ته څوک ووایي چې دغه کار وکړه داسې څوک نه وو. برعکس ما ته ویل چې ولې دومره غواړې زحمت وباسې، کارونه ما په خپل ژوند کې ډېر کړي دي او نو دغه یو شی دی چې مقصد باید ډېر وخت سړی ورکړي که نه. زه اوس دغه انتخابات مې د انتخاباتو په وخت کې یعنې بیخي ډېر وخت ما دغه کار ته ورکړی، با وجود چې زه خپل اولادونه هم لرمه، نو په دې خاطر تصمیم مې خپله ونیو. نو کمپاین لپاره په وخت باید ډیر ولري چې کمپاین وشي. دا چې موږ وینو افغاني مېرمنې په افغانستان دننه او همدارنګه له افغانستانه بهر په کډوالۍ کې هم دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کله چې تاسو سیاست ته مخه کړله یا ځان مو نومانده کړه په یوه پردي هیواد کې په جرمني کې، تاسو له کومو ستونزو سره مخ شوي یاستئ که نه؟ زه خپله دلته کومو ستونزو سره نه یم مخ شوې، یعنې ما ته برعکس زه د خپلو افغانانو نه ډېره تشویقه سوې یم. یعنې ما اول زه رښتیا ووایم ډېره ډارېدلم که زه دغه فعالیت وکړمه، مخصوصا په سوشل میډیا کې. ما داسې چې ومې لید چې څومره پوزیټیو او څومره ښه کامنټونه راته راتلل او څومره خلک خوشحاله وو چې داسې یوه افغانه بیا پښتانه موږ په ټولنې کې دلته په جرمني کې پیدا سوې ده چې دغسې یو تصمیم یې نیولی چې ځان یې نوماند کړی د هغه هم د فرانکفورت پارلمان ته. نو ما داسې خاصې ستونزې نه دي لیدلې. خپل کډوالي ستاسو لپاره کوم وخت لکه ستونزمن شوې ده که نه؟ له خپل هیواده بهر بل هیواد کې لویېدل، هلته اوسېدل، د کوم کمی احساس مو کړی دی چې هیواد پسې خفه اوسئ یا د هیواد په هغه کلتور پسې خفه اوسئ که نه هملته په کډوالۍ کې هم تاسو خپل هر څه لرلی دي؟ نه، کډوالي خو ډېر یو مشکل وخت وي، مخصوصا اول چې موږ آلمان ته راغلو په وخت کې زه یوې ډېرې غټې کورنۍ نه یم، نو طبعا مخصوصا اختر چې به و، یعنې یوه غټه کورنۍ کې طبعا اختر بل رقم نمځل کېږي. دلته مو هېڅوک هم نه ډېره مشکله وه او خپل هېواد چې ده هغه خو ځان ته بیله یو شی، یعنې که زه دلته په جرمني کې اوسېږم خو ما زړه همیشه په افغانستان کې او همیشه به په افغانستان کې وي، چون هغه مو خپل وطن دی او خپل وطن ته زه یو وارې افغانستان ته تللې یم او هغه احساس چې ما په افغانستان کې لرل هغه په ما ډېر سفرونه کړي دي، په هېڅ هېواد کې ما دا کله احساس تللي وئ افغانستان ته؟ څو کلنه به وئ؟ لکه په ځوانۍ کې تللي یاستئ که نه ماشومتوب کې؟ زه دا اوس تقریبا یو نیم کال مخکې تللې ومه. ښه ډېر ښه. دا چې په جرمني کې افغان کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ دي او هر وخت موږ راپورونه ګورو چې افغان کډوال هم له جرمني نه ایستل کېږي او ګڼې ستونزې لري. تاسو دغه افغانانو لپاره څه پلان لرئ؟ څه به ورته کوئ؟ افغانان دلته ډېرې ستونزې لري، دغه بېشکه خبره ده. زه خو اول دې ته غواړم چې دغه پیغام ورسوم چې تاسې اوس په دغه ټولنې کې دلته راغلي یاست. دلته باید اول ډېره مهمه دا ده چې ژبه باید زده کړي، دوی باید په دغه ټولنې کې کارونه پیدا کړي، کار وکړي او کوشش وکړي چې په خپل ژوند کې مخته لاړ شي. موږ مخصوصا په آلمان کې د افغانانو تصویر ډېر منفي ده او زه دغه پیغام خپل افغانانو ته لرم چې باید ډېر کار وکړو، ډېر کوشش وکړو چې دغه منفي تصویر نه یو مثبت تصویر ته ورسیږو، چون په افغانانو کې ډېر ښه خلک دي چې که ډاکټران دي، که انجینریان دي، که نور دغسې ټالنټډ خلک دي چې ډېر
ډیر مخته تللي دي. هغه باید موږ مخته راولو. هغه باید یو لکه یو مثال غوندې کو چې دا خلک چې نوي دلته راځي او دغه ستونزې لري هغونه یې زده کړي او دغسې خپل ژوند مخته یوسي. اوس خو تاسو د ښاروالۍ ټاکنې ګټلې دي. تر دې بله. هم غواړئ مخته لاړه شئ او پلان مو څه دی راتلونکي؟ ام دا خو ما خو تقریبا یو نیم کال مخکې دا تصمیم ونیو چې پولیټیک ته راسم او هغه هم ښاروالۍ ته. نو اوس مې یو کمپاین خلاص شو. زه اوس فعلا داسې کوم فکر مې نه ده کړی چې زه نور څه غواړم، خو زه اوس اول غواړم چې دا پلانونه مې چې دغه پارلمان ته نیولي دي چې زه خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم، دې دا ستونزې ورکمې کړم. اول به زه کوشش کوم چې دغه باندې فوکس کوم، دغه کار ته انجام ورکړم. مننه. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو د افغانستان اوسني وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ دا اوس خو په افغانستان کې چې وضعیت ته جنگ خو ډیر بد شی وي کنه. زموږ خپل د حساب په وخت کې چې کډوال سوي وو، په وخت کې په افغانستان کې کورني جنگونه وو، نو ما خپل هم دغسې جنگ لیدلی ده او چې زه وینم ما ته هغه احساس چې په وخت کې ما د کوچنیوالي نه لرل هغه راپورته کیږي. زه غواړم چې په افغانستان کې سوله وي. زه غواړم چې په افغانستان کې خلک خپل ژوند په ښه طریقه مخته بوځي. او نجونو ته غواړم چې مکتبونه ورته خلاص وي، درسونه ووایي. نو زه خپل وطن ته دغه آرامي غواړم او خپل وطنوالو ته آرامي غواړم، ښه ژوند ورته غواړم. ډیره زیاته مننه اغلې هوسۍ ظریف اندړ دا چې په خپرونه کې راسره وئ. کور دې ودان. ډیره مننه تاسې نه. ډیره مننه. لیدونکو له تاسو هم مننه.